بیا ګوره وینې دغه ګلانه دا هم ښایسته وغوړېږي. هره خلک د جمعې په ورځ ډېر رش نه وي دا تر مازدیګره پورې په عینو مینه کې د دروازې سره کار شروع دی. ګوره سړک اوس هم بند دی، دغه ځای کې بنده ده لاره. سړک یې تقریبا چې ما واورېدله د عینو مین د عمومي دروازې اول مارکیټ دی په عینو مینه کې. بد نه وړي بد نه وړي دا انګور ته وګورئ. وینې شریعه خرڅېږي. ایوبي بلاکونه دي، د ملت رستورانټ دی. دا به مو هم لیدلي ده، پخوانۍ کلاسیکه دروازه یې جوړه کړې ده. اوسپنه درته وایم څنګه زویه؟ بیا به وروسته ورته ووایه. و زه په تا پسې ګرځېدم. ته راسره کلې؟ السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. کندهار ښار دی، د جمعې ورځ ده، بجې دي تقریبا 11:30. زویه سلام وکړه. نو ذکرامو په دغه راوتو کې ډېر ورته انتظار شو. دې ول زه در سره ځمه مګر راونوت. نو زویا ته مالته راځه، د دوستانو به شاوخوا د ښایسته عینو مینه هم ووینو او د غرمې دپاره مو اراده کړې ده د جمعې په ورځ په خاطر چې غوښې راوړو بریاني پخه کړو. لاړ به سو د خیره سره، غوښې به هم رانیسو، تاسې به عینو مینه هم ووینو. هوا هم ښایسته ده ماشاءالله برابره سوې ده او غرمې ته به یو ښایسته بریاني پخه کړو. زه بې نوشي جان کړم او تاسې بیا راسره ووینئ. څنګه زویه؟ صحیح دی. نو راځئ ده. نو هوا چې سمه سي بیا ګوره وینې دغه ګلانه دا هم ښایسته وغوړېږي، ګلان وکړي، ځکه د کندهار ښار ګرمي چې ده هغه بیخي تیزه ده. نو دا ګلانو دا شان سوځي چې بیرته ګرمي ختمه سي. یو په اول سر کې چې پسرلی خو نو عموما ښایسته موسم وي، یو په اول سر کې او یو وروسته چې بیرته هوا نرماله کېږي د ژمي خواته هم عینو مینه ډېر ښایسته ګلان وکړي. نو وبه ګرځېږو، د جمعې ورځ ده د خیره، هر څونه ژر به سودا وکړو کور ته، بعد له هغه به نو بیا ځکه چې د جمعې د لمانځه ټیم کېږي، لمانځه ته باید موږ ته اماده یو او ډوډۍ د جمعې د لمانځه بعده خورو. زویا مکتب په رخصتي وه؟ ځکه د پنجشنبې په ورځ هم رخصتي وه، میلاد النبي وه او د جمعې ورځ خو نو هوا رخصتیه وه. نو دا هوټلونه او دا شیان چې دي دا نو بیا د جمعې د لمانځه وروسته راشکش پیدا کوي. او جمعې خو نو اکثره خلک د جمعې په ورځ ډېر رش نه وي دا تر مازدیګره پورې په عینو مینه کې. نو دا ډېر وخت مو میله هم نه ده کړې، دوستان به وایي چې ته هم نه ګرځې، خو خیر انشاءالله یو سیسټم میله به سره برابره کړو، یو څو شپې به ولاړ سو یو خواته. دا سوله اوله فواره. نو هغه یو څه وخت مخکې چې ما درته وویل د عینو مین د دروازې سره کار شروع دی. ګوره سړک اوس هم بند دی، هغه کار تر اوسه هم نه دی خلاص سوی. بیا به مو یو ورځ د خیره ورولمه. نو دغه عمومي لاره د عینو مینې بنده ده، دغه ځای کې بنده ده لاره، هغه ته مو ورولمه چې څونه تغیرات پکښې راغلي دي. ولې دروازه یې ډېره پراخه کړل، هغه سړک یې تقریبا چې ما واورېدله د عینو مین د عمومي دروازې شاوخوا 9 متره دی که څونه آزاد کړی دی. دروازې مخه یې آزاده که په ډېره به یې ښایسته کړي. بیا انشاءالله اخري کې زه در باندې وینم دا څنګه ښه ریحان سوي دی.
دې ته نو میلینیم شاپینګ مال وایي دغه انار هم راغلي دي لږ لږ دې خواته وینئ دا ریړۍ کې به د انار اوبه تاسو وینئ نو دا به نو زوم اوس دونه تروي سړی بس غلی زه څونه فکر کوم نو زموږ سودا خو نو اکثره وخت د دغه څخه یې وینې دغه دي د انارو اوبه زموږ سودا نو اکثره وخت د اول مارکیټ څخه یي ځکه زموږ خواته نه پیدا کېږي غوښې زموږ د کور خواته نږدې نور تر باره ورشه ستا منګر غوښې نشته دا پلاستیکي ګلان دي تحفې دي چاته وروړله وچه میوه هم پرته د انځر ویني دا ریړۍ بیخي د ډېره وخته درېږي کېدای شي بیخي ډېر دوستانو لیدلي کلفي ده کلفي زویه کور راوتمه مسؤل ډېره به ګرمي به نه وي راکړه زویا لاس راکړه دغه مکتب دی د نوم یې ویني سید جمال الدین افغان علي لیسه زویا هم اوس خط زده کړی دی ښه اکثره وخت داسې لغاتونه وایي چې اریان به سي ورته په هغه ورځ د چیش ویله را لوحه باندې لیکلي وو چیشه تا خو بله کم ویله تا خو وزن دغه وزن داره کوڅړه دلته خو نو زموږ د سهار د ناشتې ځای هم دی او کسابي هم ده میبلا دی کسابي اول مارکیټ دی پاینو مینه کې یادونه به مو سره تړلي کېدای شي دویم دا د بیا پیشې ته راوستلې ده دا دا یې وتاشوله بد نه وړي بد نه وړي ښه خوند درکوي دغه د میوې سیبان ښایسته ښایسته انګور دغه انګور ته وګورئ دا انګور ته وګورئ اچار دی وینې او کسابي مې در باندې ولیدله پیشې هم ولیدل زویا وه ښه پیشې ده دا د اول مارکیټ د دې دا دوکان داسې دی چې ټوله شانکې پکښې دي مثلا کسابي ترباره میوه اچار لبنیات مقصد چې یو شی وغواړې غوړي بوره چای هر شی کې پیدا کېږي بیا ماشاءالله ښه اخلاقیان هم دي ښه سودا ورکوي نو زموږ د سودا خو دغه ځای دی تاسې هم ورته راکلای سئ دا دې وینې نو ځینې دوستان ډېر دوستان میسجان کوي چې موږ غواړو په کندهار ښار کې کور رانیسو یا مځکه رانیسو نو زما هغو ته هر وخت دا توصیه یي نو نظر مې دی چې بس که چیرې تاسو وس یې او اقتصاد مو برابر نو بیا پیسو مینه کې سرمایه ګزاري وکړئ کور رانیسئ ځکه د ژوند سهولتونه ټول کې شته ډېر ارام پاک صفا چاپېریال ماحول
او درسي سیستم دا ټوله شان کې ستا ځکه ضرورت نشته چې تاسې مقصد که چیرې په عینو مینه کې یوه میاشت هم واوسېږئ ښار ته مو ضرورت نه پیدا کېږي چې واوسئ. دا یو زما یو نظر و او ځینو دوستانو ته مو کورونه ورانیولي هم دي، ښه ښه ځایونه مو ورانیولي دي. د فوارې د سړک چې مې درته وویل انشاءالله جوړېږي. دا دې غوښې مې راخیستې دي ګوره، بیا بریاني در سره شریکوم چې موږ ته زویا نن څنګه بریاني راپخوي. ښه راپخوې؟ نن به زویا موږ ته بریاني راپخه کړي د خیر. د هغه هم په عینو مینه کې یو ډېره غټ ټوټه پاته ده. دا بیا وینې شریخ خرڅېږي. یو یخی به راواخوسئ ده، ګوره بیا څه وخت نور راسي. بس دلته د یو لسي یخی راواخو. دا چې بیا دي دا نو ایوبي بلاکونه دي، د ملت رستورانټ دی. دا به مو هم لیدلي، دا نو د عینو مینې د هغه بلاکو څخه دي، د هغه اولني بلاکو څخه دي. چې اول سر بلاکونه جوړ سو په عینو مینه کې هغه دغه ایوبي بلاکونه وه. لاره چیرې د زویا؟ لاره دلته د زویا دی مکتب هم دی. زویا ستوی مکتب چیرې دی؟ ستوی مکتب ښه. دا د یخی مې تیار راواخیستې وینې، دا ماډل یخی دی دلې په کندهار کې. نو بیا به نه راوځو، خالي بیا لمانځه ته راوځو. دا مخکې ټوله یې لوه وه، دغه یې لاره، دا خواته د زویا دی مکتب دی. دغه مسجد دی وینې. دا دروازه به کېدای شي تاسو ډېره لیدلې، ښه پخوانۍ کلاسیکه دروازه یې جوړه کړې ده. نو بس بیا به د خیره سره انشاءالله دغه در باندې وینم بریاني. د یو څو ورځو کې کېدای شي ما او زویا زابل ولایت ته هم یو سفر ولرو، په خاطر د دې چې یو خوشحالي ده، یو زیری سته انشاءالله. اوس به نه درته وایم څنګه زویا، بیا به وروسته ورته ووایه. زویا به نو ښایسته کالي اغوستي، بیا به انشاءالله ووینئ. د اذان وینئ، اذان هم اوس جل جلاله. هغه کور خو مې در باندې لیدلی وه، څنګه چې ما درته وویله سلام وکړه. سلام وکړه. څنګه یې؟ دوستان ته وه څنګه یاست؟ نو ما او ذکرا سره غلط سوي و، دا په ما پسې ګرځېده، زه په تا پسې ګرځېدم. زه په تا پسې ګرځېدم. ته را سره کلې؟ خوات. نو ما چې ولته نه را سره ځې، ما او زویا هلته ډېر درته ودرېدو په کوڅه کې، ما چې ولته نه ځې. ما ولزه کلمه. نو ته چیرې وې؟ زه دلته وم. ذکرا مو نه بوته. اوس به زویا موږ ته غرمې ته بریاني راپخه کړي، ښه ده؟ اوبه یې دې راته راوړې. دا دې وینې زویا تیارې ویښې اوبه راته راوړې، دا د یخی کې پکښې دی. واه واه واه، ته خو به تږې نه یې؟ اوبه دې کمې دي که پوره دي؟ راسه دا وڅښه. نو چې کله انشاءالله لمونځ مو وکړئ د خیره سره د جمعې او ډوډۍ تیاره سو، بیا به خبرې کوو، ښه دی؟ دا دې وینې د وادې سره سم یې بریاني دا سو تیاره سوه. زه بیا نوشیجان کړمه، بیا به خبرې کوو.